يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار والقلوب. قدرمن دورونو تیر درس کې مو د رجیع واقعه ذکر کړې وه. نن درس کې موږ تاسې یو نوی موضوع سره مخ کیږو چې هغه ته واقعه د بئر معونه واقعه ورته ویل کیږي. دا هم ډېر یو دردمنده واقعه ده چې نبی علیه السلام په دې واقعه باندې ډېر خفه شو چې کله خبر ورته راورسېده، ځکه چې دې واقعه کې 9 صحابه کرام شهیدان شوي دي. اکثرت د قرآن کریم قاریانو او د اصحاب الصفه ډلې نه ده، د نبی علیه السلام د مدرسې شاګردانو. د سفر میاشت وه 4 کال د هجرت و چې د احد د غزا نه 4 میاشتې وروسته دا واقعه راغلی ده. نبی علیه السلام ته یو کس راغی د بنو عامر د قبیلې نه، ابو برا د هغه اسم کنیه وه چې خپل نوم یې عامر بن مالک و. دا نبی علیه السلام ته راغی او د ده لقب ملاعب الاسنه و، یعنې په نیزو باندې لوبه کوونکی انسان د ده لقب و. دا د عامر قبیلې مشر او رئیس و. نبی علیه السلام سره ناسته وکړله. نبی علیه السلام وله دعوت ورکړ چې په اسلام کې داخل شه. نو اسلام کې داخل نه شو، خو داسې د اسلام د دین نه نفرت هم ونه کړ، داسې بین بین پاتې شو. بیا دې نبی علیه السلام ته ویل چې ته د نجد علاقې له څه ملګري دې ولېږه چې دوی هغوی له دعوت ورکړي چې هغوی په اسلام کې داخل شي. نبی علیه السلام وله ویل چې زمونږ او د نجد ترمنځ خو ډېرې قبیلې پرتې دي او زمونږ د دې قبیلو سره مشکلات دي. نو دې برا وله ویل چې وانا لهم جار، زه ملتب د دې ذمهوار یم، که نه زه څنګ کې یم، پنې وله زه ورکوم. نو بیا د هغه نه وروسته نبی علیه السلام خپل 70 ملګري تیار کړل چې اکثرت اصحاب صفه دي. دا ټول هغه مسافر خلک وو چې مسجد نبوي په داخل کې به اوسېدل، ډېر نیکان خلک وو. څه به چې دوی سره تیار شو هغه خوړله او که نه او پاتې وو. د جامه د لباس په لحاظ سره هم ډېر کمزوري وو. نو دوی لاړل بنو عامر او بنو سلیم غطفان دې قبیلو ته یې ولېږل چې تاسې لاړ شئ دې خلکو له تاسې دعوتونه ورکوئ. دوی ته یې څه ناڅه اصلي هم وله ورکړله او روان شو. دوی دې علاقې ته ورتلل. دې خلکو به کله د ورځې کار کو، د شپې به یې منځونه کول، ځکه دا عابدان خلک و د نبي علیه السلام بالذات شاګردانو. کله چې دوی بئر معونه چې کومه علاقه ده چې کله دې ته ورسېدل چې دا علاقه د بنو عامر او د بنو سلیمو ترمن یو اوار میدان دی، دغه ساحې ته دوی ورسېدل چې دلته یو چینم و. دوی ته نبي علیه السلام یو ختم ورکړی و چې دا خط به تاسې ویسئ. یو عامر بن طفیل په نوم بل کس دی، د امدی بنو عامر قبیلې مشر دی، هغه دا خط به هغې ته ورکوي. روان دي د صحابه کرامو مشر چې دی، صحابه کرامو ته نبي علیه السلام یو مشر هم ټاکلی دی، منذر بن عمر، چې دا به ستاسې مشر وي. کله چې دوی هلته ورسېدل نو منذر بن عقبه د صحابه کرامو مشرانو کې دام دی. دلته دې ملګرو خپلو کې ویل چې دغه نبي علیه السلام چې کوم خط موږ تاسې له راکړی دی، دا خط رسول غواړي چاته؟ دې عامر بن طفیل ته. دا خط ولا حرام بن ملحان په نوم یو صحابي دی، دا خط دوی ویوړه
چې دا د نبی سم بیبي چې کومه ده ام سلیم د هغې ورور دی. خط ورته وښود چې دا خط موږ ته نبي اسلام را کړی دی. خط مطالعه نه که او بل چا له اشاره وکړه چې دا کس ووله مړې که. هغې پې د نیزه ګزار وکړه کس باندې، دا ولګېده راولېده او چغې وکړه چې الله اکبر فزت رب الکعبه، الله ډېر لوی دی، زه کامیاب شم، قسم دی زما په رب د کعبې باندې. مشرکین حیران شو چې موږ سړی هم قتل کو، دا وایي زه کامیاب شم. ځکه صحابه کرام به شهادت ستره کامیابي لیدله، چې کې ستره کامیابي ده. دغه ملګري د دوی شهید کو، دوی ټول 80 ملګري دي. نو په دغه ځای کې دوی یو 2 ملګري د دوی نه جدا شوي هم دي، چې یو عمرو بن امیه الضمري دی، یو منذر بن عقبه. هغې به د دوی اوښانو دپاره واښه کول، نور طرفونو لتلي دي. یو شهید شو، 2 نفر اوښانو لتلي دي، 80 ملګري دوی دي ساحه کې دلته پاتې دي. دلته عامر بن طفیل سم دس خپلو خلکو ته امر وکړو، بنو عامر ته، چې دې خلکو باندې راجمع شو، دا خلک قتل کوي. بنو عامر ولې ویل چې دوی له خو عامر بن مالک پناه ورکړې، ځکه هغه مشر چې مدینې ته تللی و، موږ دوی سره جنګ نه کوو، نه موږ دوی وجنو. نو په دغه وخت کې عامر بن طفیل نورو قبیلو باندې غږ وکړه چې تاسې راپورته شي او دا خلک قتل کوي. چې په دې کې رعل په نوم چې کومه قبیله ده، ذکوان عصیه، دا د بنو سلیم وړې وړې قبیلې دي. دوی راپورته شو او حال دا دی سم سفیران دي، مېلمانه دي، استازي یو، دوی هم دوی په لېږل شوي وو. دوی وجل هغلته په قومي لحاظ سره هم صحیح نه و، لیکن دې خلکو په دې باندې صبر نه کوو. په دې باندې دا خلک راجمع شو، ګرد چاپېره ترې ودرېدل او دا ټول صحابه کرام یې شهیدان کړل، تر 80 صحابه کرام یې شهیدان کړل. غیر د یو نفر نه په دې 80 کې په دې مړو کې دننه منځ کې پروت کعب بن زید بن نجار په نوم، د اصل کې زخمی و. کافران دا ګمان وکړو چې دا مړ دی، دا په زخمیانو کې پروت و. کله چې شپه راغله، دا راپاڅېده او مدینې منورې ته روان شو. بیا د خندق په غزا کې دا کعب بن زید بن نجار صحابي خندق کې به شهید شوی د هغه نه وروسته. دوی د اسلام د دې استازو او دې سفیرانو سره تیریه وکړه، غدر او دوکې نه کار واخیسته او دوی شهیدان کړل دا دواړه. په دې کې هغه 2 صحابه کرام چې هغه وړاندې دي بلې ساحه کې دي، چې عمرو بن امیه الزمري دی او منذر بن عقبه بن عامر دی. ځکه هغوی د اوښانو حفاظت کو او اوښان یې څرول بل ځای کې و. هغوی چې ولید چې ګورو پاس مرغان په ځمکه باندې ټول داسې ګرد چاپېره مرغان په هوا کې ګرځي. نو هغوی ویل چېرې دغه ځای کې خو څه شوي دي، دا کوم ځای کې چې مرغان ګرځي. د مرغان چې کوم ځای کې تاویږي یا هلته لاندې اوبه یا دا ده چې لاندې حیوانات مړه شوي وي، نو مرغان پرې ګرځي را ګرځي. دوی سوچ وکړي چې داسې معلومېږي چې زموږ ملګري چا مړه کړي دي. دوی چې کله په یو جګ ځای باندې ودرېدل چې ګورو ټول ملګري په ځمکه پراته دي، شهیدان دي. ډېر خفه شو دوی په دې کار باندې چې دا خو ډېر لږ هم کار شوی دی. نو په دې وخت کې د یو ملګري ولی ویل، د منذر بن عقبه، چې زه خو دې خلکو سره جنګ کوم او دا خلک چې په کومه لار باندې تللی دي، زه په دې لار باندې زم ورځم، زم ځان شهید کوم او نبی علیه السلام ته الله تعالی زموږ خبر ورسوي. هغه لاړ جنګ شروع کړه، شهید شو. عمرو بن امیه الزمري چې دا پاتې شو، دې ځای کې دې خلکو دا ژوندی ونیو او د عامر بن طفیل مخې له یې ودراو چې دا د لا ستر دشمن و. عامر بن طفیل پوښتنه ونه کوي چې ته د کومې قبیلې نه یې؟ ولا وایي زه د مضر قبیلې یم. نو عامر بن طفیل ورته وایي چې دا خو ناشنا کار وشو، و زما مور یو نظر منلی و چې د مضر قبیلې نه به زه یو غلام ازادوم. هغه نه وروسته به دې باندې سر کل که، ویښتان یې ورته ځایله کړل، ورته وایي زه ته ازاد یې. د هغه نه وروسته دا را روان شو مدینې طیبې ته. مدینې ته راغی او په لاره باندې هم دې یو کار کړی چې یو ځای کې دې سره یو 2 ملګري ورسره مخ شوي دي. د دې سره د عمرو بن امیه الزمري سره هغوی وده شوي دي، هغوی نه به یې تورې هغسې دواړه مړه کړي. حال دا د هغه د بنو عامر د قبیلې نه و، خلکو ته نبي په نام ورکړې وه، خو دې نه په اشتباه کې دا خلک وژل شوي دي. نبي علیه السلام ته دا خبر ورسېدو، نبي ډېر خفه شو، ځکه چې د خبیب د عاصم بن ثابت هغه واقعه مخکې ذکر شو، 10 نفر صحابه کې شهیدان شو، 80 صحابه کرام دلته شهیدان شو. د احد په غزا کې 80 صحابه کرام شهیدان شو. تقریبا په مدینه کې په لږو ورځو کې، یعنې په 3 کال د احد ورپسې 4 کال دا روان دی،
یو نیم سل صحابه کرام په دغه 3 ځینو کې دا شهیدان شو. نبی علیہ السلام په دې باندې ډېر خفه شو. نو عمرو ابن امیه خو هلته به سر کل که غر روان دی مدینې ته. قرقره په نوم یو علاقه ده چې کله دې ته راورسېد د دمه کوله. ځان سړی خفه ناستو ځکه چې ډېر ملګري د ده نه ولګېدل. یعنې دا عمر پاتې شو، عمر او یو هغه ملګری چې زخمي دی مدینې ته تللی دی، کعب بن زید بن نجار په نوم، یو هغه پاتې شو. 8 ملګري ورنه شهیدان شو. دا ځان سره ډېر خفه دی. په دې وخت کې 2 کسان راغلل. نو دا ونه پوښتنه کې د عمر کومې قبیلې نه استئ؟ دی وایي چې بنو عامر نه. همدې بنو عامر قبیلې په دوی ظلمونه وکړل، سره د دې چې دلته رعل ذکوان دا خلک راغله، خو د دې بنو عامر د قبیلې چې کوم مشر عامر ابن طفیل هغې اوس اصل کې غدر وکړ. نو دې چې کله دواړه وده شو، دا بنو عامر والا دا عمرو ابن امیه زمري صحابي راپاسېد، د غرونو تور راوته، دواړه پیور مړه کړل. دا خو ځان سره خوشحاله دی چې زما د خپل ملګرو غچ واغسته او اصل کې نبی اسلام دوی ته پناه ورکړې وه. نو دونه توره راواخیستله، دوی پې مړه کړل او د نبی علیه السلام ته راغی. نبی علیه السلام ته ټوله خپله قصه ور وویله چې ما داسې کار وکړ. نبی علیه السلام په دې کار باندې خفه شو، ځکه چې نبی علیه السلام دوی ته پناه ورکړې وه. سیرت کې وروسته راځي چې نبی اسلام دې خلکو ته ویلي چې زه به تاسې له دې دیت در کوم. خو نبی اسلام چې کله په دې باندې خبر شو، د 80 نفرو صحابه کرامو د 8 صحابه کرامو شهادت باندې نبی علیه السلام یوه میاشت په مانځه کې قنوت نازله لوستله. قنوت نازله دا خیري دي کفارو ته، دا به نبی اسلام لوستله. او دا به چې وعصیة عصت الله ورسوله، عصیه قبیلې د الله د رسول نه فرمانی کړي. او دا به نبی اسلام چې اللهم العن رعلا وذکوانا، نبی اسلام خیري کول چې الله په رعل او ذکوان قبیلې باندې لعنت وکړي. او دغه 8 صحابه کرام شهیدان شي، هغوی په ژوند دا خبره کړې وه چې بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضي عنا ورضینا عنه، چې زمونږ قوم نه دا خبره یا الله ته ورسوه چې موږ د خپل مولا سره مخ شو او هغه زموږ نه راضي شو، زموږ د هغه سره ملاقات وشو. دغه آیات په ابتدا کې قرآن کریم کې و، خو بیا منسوخ شوی دی. نو د عمرو ابن امیه نه چې غلطۍ کې کم 2 نفر وژلی شوي، د هغه نه وروسته نبي علیه السلام د هغې دیت ادا کړ، ځکه نبي علیه السلام په واده باندې ولاړ انسان د دوی سره نبي علیه السلام واده کړې وه چې زموږ او ستاسې ترمنځ به څه شی نه وي، جنګ به نه وي. هر چې غدر و دوکه کړې وه، چا کړې وه؟ عامر ابن طفیل نه دوکه شوې ده. د عمر ابن مالک خو په خپله خبره ولاړو. نو نبی علیه السلام په وروسته زمانه کې بیا د هغوی دیت هم ادا کړی دی. د هغه نه وروسته چې کله نبی علیه السلام دا اراده وکړله چې دی 2 نفرو دیت نبی علیه السلام ورکړي، دا د نبی علیه السلام ښه اخلاق دي، سره د دې چې دې خلکو پکې 8 ملګري وله شهیدان کړل، خو بیا هم نبی علیه السلام د مخې قبیلې خلک دي ګوران، هغه د ابو عامر طفیل قومیان دي چې نبی علیه السلام د هغې دا پسې کړي چې دیت وله برابر کړي. خو نبی علیه السلام سره په دې وخت کې څه نه برابرې، شوخان یې برابر کړی او دی ورته ورکړی وی. نبی علیه السلام بنو نظیر قبیلې ته راغی، د مدینه کې یو قبیله ده. نبی علیه السلام ورته راغی په دې خاطر راغی چې تاسو موږ ته دیت راکئ، څه قرض اوښان راکئ چې موږ یې ورکو دې بنو عامر قبیلې ته. یو خو دا چې قرض دیت راکئ، بل دا چې دوی سره داسې یو پروتوکول امضا شوی و د مدینې یهودو سره په ابتدا کې چې موږ او تاسې به د یو بل څنګ کې ودرېږو په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې. د نبي علیه السلام سره څه ملګري هم دې قبیلې ته راغلل، بنو نظیر ته ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دواړه ورسره راغلل. دوی لاړل او د بنو نظیر ته دا خبره وکړله. بنو نظیر صحیح ده، د دې خبرې کوم مشکل نشته. د هغې نه وروسته نبي علیه السلام د دیوال یو سوري ته ناست دی چې یهودیانو خپلو کې وویل چېرې پاس دغه د جرندې د پل پاس دیوال سر ته جګ کړئ او د پاسه پرې راخطا کړئ چې دا کس مړ شي، یې مشکل نه ختم شو. سلام بن مشکم په نوم یهودي و، هغه د دوی مشر و. هغې دا کار ونه کوي. یو دا ده چې ګوره الله تعالی ول دې ګوره خبر ورته ګوره ورکړي، او بل دا د حق رسول دی، بل دا تاسو سره وعده کړي زما مدد به کوئ، دغه در تاسې ولې کوئ؟ نو په دې کې عمرو ابن جحاش په نوم یهودي د هغې پاس د جرندې پل جګ کړ دیوال سر ته، او دا اراده وه چې دا په دو باندې راګزار کړي. سره د دې چې ده ته دا ویل شوي مو چې دا کار مه کوئ، خو دوی دا کار وکړ. او ځینې سیرت کتابونو کې راځي چې نبي علیه السلام ته وحی راله، وحی ورته راله، نبي اسلام دیوال نه راپاسېده، ځکه پاسه خو پې تیږه راګوزروله. ځینې اثارو کې راځي چې یوه ښځه وه، هغه ښځه د راز نه خبره شوله، هغې نبي اسلام ته خبر ورکړه. نبي اسلام
نبی علیه السلام دیوال دغه نه راپاسېد، خپل ملګرو ته ونه ویل چې څه قضیه ده، هغه ویل ته راپاسېد را روان شو. نو ملګرو دا ګمان وکړو چې کیدای شي نبی علیه السلام به قضا حاجت ته ځي، بل ضرورت دپاره به ځي، بېرته به راځي. د نبی علیه السلام ملګري مخ دیوال غاړه کې سوري ته ناست دي او نبی علیه السلام راپاسېد مجلس نه راغی، ډایرکټ مدینې ته راغی. ملګري په دې پوه شو چې نبی علیه السلام خو لاړه، دا خو د مدینې په طرف روان دی او ډېر وخت یې واړه، موږ دا بېرته راتاو شو، بېرته راتاو شو، مدینې ته لاړه. نو ملګري هم دغه نه وروسته راپاسېد، نبي علیه السلام ته ورغلل. هلته چې کله ورغل بیا نبي علیه السلام د هغه نه وروسته محمد ابن مسلمه رضی الله عنه دی راولېږه او نبي علیه السلام ورته وویل چې لاړ شه بنو نظیر قبیلې ته ورشه او ورته ووایه چې ستاسې دپاره 10 ورځې وخت دی او د مدینې نه وځئ. سره د دې چې دوی په کار دا وه چې دی وجلی وي، خو نبي علیه السلام د اخلاقو نه ډېر کار اخیستی د هر چا سره. دا ډېر فسادیان خلک وي، د دوکې خیانت نه ډک خلک وو، خو نبي علیه السلام په دوی باندې رحم وکړو. سره د دوی چې دې خلقو قتلول پکار وو، خو غروب او داب نبي علیه السلام هغه پرې پرېښوده همداسې. نو عبدالله بن ابی بن سلول چې د منافقانو رئیس دی، هغه د دې قصې نه خبر شو چې نبي علیه السلام خو بنو نظیر له اختار ورکړی دی چې مدینې نه وځئ. راغی پټ یهودو سره کېناسته، ورته وایي چې یېرېږئ مه، جنګ ورسره وکړئ، تکړه شئ، زه دې څنګ کې ولاړ یم او زه 2000 نفر درلېږم. غټې غټې خبرې ولا وکړلې، دا کوم او دا کوم او دا کوم. بل خبره دا ده چې بنو قریظه هم ورسره څنګ کې ګوره ولاړ دي، غطفان چې ستاسې پخواني وعدې دي ورسره دوی ورسره په څنګ کې ولاړ دي. حیی بن اخطب چې دا وروسته بیا د نبي اسلام خسر شوی هم دی، دې ته منافق چې دا خبره وکړه لیدل لږه تمه پیدا شوله چې یاره جنګ په کار دی او ګرځېدل په کار دی او موقف کلکول په کار دی. دې خپل ملګرو ته چې بس جنګ کوو او نبي علیه السلام همدا سبب د دې جنګ بیا وګرځېده چې دا جنګ وشو او نبي علیه السلام ډېر خفه هم دی ځکه تکلیف ورته ډېر رسېدلی دی. رجیح کې 10 ملګري شهیدان شو، بئر معونه کې تقریبا 88 ملګري شهیدان شو، احد کې 80 ملګري شهیدان شو. د هغه نه وروسته په دې سبب باندې چې کله والا منافقین وویل چې موږ ستاسې په څنګ کې ولاړ یو، موږ ستاسې مدد کوو، که تاسو سره جنګ کیږي موږ ستاسې نه دفاع کوو، دا غټې غټې خبرې والا دی منافق وکړلې. د دې خلکو هم دا اراده وکړله چې موږ دا کار کوو. ویل ښه دوی یهودیانو بیرته نبي اسلام پسې خبر راولېږه چې موږ د مدینې نه وځو نه او څه چې کې هغه وکړه. ویل ښه نبي علیه السلام په مدینه منوره په جومات باندې عبدالله ابن ام مکتوم صحابي مقرر کړ چې ته جومات کې جمع ورکړه. علي له ته نبي اسلام جنډه ورکړه په لاس کې چې زه چې حرکت کوئ او بن نضر پسې واشي. 6 ورځې یا 15 ورځې نبي اسلام دا د بن نضر د خلاګانې محاصره کړې وي، ځکه د بن نضر غټې غټې خلاګانې وي. کله چې دوی ورغلل دوی ټول په کلاګانو کې ننوتل او د کلاګانو دروازې بندې کړې او داخل نه به یهودیانو په غشو باندې او د تیږو باندې ایشتل کول او د کلا په داخل کې وو، کلا داخل کې پرته وو، هېڅ دوی سر نه خوځولی او د دوی د کورونو مخله د کجورو ډېر زیات باغونه، ځکه د دوی دپاره به دا کجوري سبب د تجارت هم او دا دوی دپاره یو ښه پناه هم وه. کله چې دوی نه راوتل نبي علیه السلام ملګرو ته امر وکړ چې دا کجوري ورته وسوځوئ، دا د دوی د نیکونو په لاسونو باندې کرلی دي او ډېره مینه ده ورسره دي کجورو سره. حسان بن ثابت دی باره که شعر هم ویلي که نه وهان علی سرات بني لؤی حریق بالبویرة مستطیر. د بنو لؤی په سردارانو باندې د بویرې باغونو سیزل ډېر اسانه. بویره دغې باغونو نوم دی، دی ورته وسیزل. د هغه نه وروسته دوی په ځان باندې پوه شو او خفه شو، ډېر زیات غمجن شو، درمن شو. کله چې دوی په دې باندې پوه شو جنګ خو نه شو کولی، دوی دا فیصله وکړه چې بس موږ وځو د خپلو کورونو. نبي علیه السلام ورته خبر ورکړي چې دومره بار به د ځان سره د کور نه وړئ چې اوښ باندې ویسئ او ماشومان یې که زنانه یې که نارینه ټول د مخې وځئ. نبي علیه السلام ورته امر ولېږه، دوی په خپلو لاسونو باندې خپل کورونه وران کړل، حتی هغه ستنې هغه میخونه چې دیوالونو کې دا ټول راویستل، ځکه دا ډېر بخلا خلک وو. بد صفات په یهودو کې چې دي دا ډېر زیات دي. کجور د مسلمانانو وسوځلې او دوی خپل کورونه په خپلو لاسونو باندې وران کړل، ځکه دا عذاب دی. په اوښانو باندې بارونه واچول، تقریبا 600 اوښان د دې خلکو دا ټول بار شو او د مدینې نه ټول د کوچانو په شکل باندې داسې روان وو، داسې دغه په طرف باندې د خیبر په طرف باندې دا خلک روان شو. ذلیل حقیره دې دنیا د خلک دلته دا سفر هم شو، بیا په خیبر کې هم ذلیل او د قیامت په میدان کې به یهود نصارا چې دي دا به روانېږي چېرته؟ بیا به روانېږي جهنم په طرف بر دې خلکو اخر هغه بلته کېږي. نو ذلیل او خجالت په شکل باندې دوی روان او بنو قریظه او غطفان او د مدینې یهودي منافقینو هېڅ هم ورسره ونه کړل. هسې هغوی ورسره وعدې کړي چې موږ به دا وکړو دا وکړو دا وکړو، لیکن څه ورسره ونه کړل.
او نبی رسول الله دا خبر هم کړې وه چې ګورې تاسې خپل سامان په یو اوښ باندې وړلی شئ خو اسلحه ځان سره نشئ وړلی اسلحه یې بنده کړله د دې وجې نه 50 دانې زغرې پاتې شولې د دوی نه او 340 دانې تورې ترې واخیستل نبي علیه السلام درګه 50 دانې هغه د سر د اوسپنې خولېګانې چې کله مجاهدینو استعمالوي دا هم پکې پاتې شي او د دوی مشران چې مهم کم نفر دي دا هم ورسره لاړله حوی بن احطب او سلام بن ابي الحقيق دا به وروسته انشاءالله وروسته واقعاتو کې دا به راځي د دوی نه فقط 2 نفر تاریخ کتابونه معلومیږي چې دا پکې مسلمانان شو یو پکې یامین بن عمر او بل پکې ابو سعد بن وهب رضی الله عنهما دا هغه 2 يهود علماو چې دا مسلمانان شو ځینې علماو د دې یو بل واقعه شانته هم ذکر کړی ده ځینې علما دا خبره کوي چې لکه امام بهقي دغه مصنف عبدالرزاق او نور علماو دا ذکر کړی ده چې نبی علیہ السلام کله دوی له خبر ولېږه چې تاسو موږ ته دیت راکئ یا قرض موږ ته راکئ د مدینې یهودو له ویل قرض موږ ته راکئ چې موږ دغه دیت په دې باندې ادا کړو نو دې خلکو نبی علیہ السلام ته داسې جواب راولېږه چې موږ دا کار نشو کولی او د هغې نه وروسته دوی نبي اسلام ته څه ویل خبرې نبي اسلام ته راولېږه چې تم د خپل طرف نه داسې 10 دانې نفر ځان سره کړ او 10 نفر موږ هم د ځان سره کو یو ځای کې به سره مخ شو ویل ښه دوی ځان سره سوچ وکړه چې 10 نفر د نبي اسلام راشي او 10 زموږ راشي نو موږ خو د نبي اسلام سره څه نشو کولی د دوی اراده دا وه چې د نبي اسلام په ترتیب سره قتل کړي بیا د اخیر دوی نبي اسلام ته ویل چې نه ته 3 ملګرو سره راشه او موږ به 10 ملګرو سره درشو السې ده نو دوی ځان سره په دې جامه کې خنجرونه چړې ځان سره پټې پټې راغستې وي دا خبر نبی علیہ السلام ته یو زنانه راورسو یو زنانه وه د هغې وراره په مسلمانانو کې هغې ته خبر وکړه چې دا خبره ګوره نبی علیہ السلام ته وکړه چې داسې کار دی نبی علیہ السلام چې څنګه دوی په دې پلان باندې خبر شو فوراً نبی خپل ملګري تیار کړل او ورپسې ورغلل دا هم یو وجه علماو ښودلې ده چې د بني نضیر د جلاوطنۍ یو سبب چې دی هغه دا وشو د هغه نه وروسته یو بله واقعه چې د هغه هم راغلې ده چې هغې ته ویل کېږي د نجد په نوم چې کومه غذا ده جماده الاولا کې دا راغلې ده یا دا ځینې علماو ربیع الثاني کې راغلې ده په 4 هجري کې راغلې ده کله چې نبي علیہ السلام د بني نضیر نه ورته مالونه اصلحې دوله پاتې شول مسلمانان لږ لا قوت کې شو داسې مضبوط شو نو منافقین هم لږ روب دا په دو باندې راغی ځکه دې خلکو څه نه څه بیخکندي دي باندې وشول نو ځینې نورو کافرانو په مختلفو ځایونو کې ځانونه خوځول راخځول لکه غطفان قبیلې محارب قبیلې بنو ثعلبه د دې خلکو دا اراده وه چې مدینې طبي باندې حمله وکړي دا خبر نبی علیہ السلام ته راورسېده نبی علیہ السلام اراده وکړله او سباع بن عرفته په نوم یو صحابي نبی سم مدینې منورې باندې پرېښود علي صحابي ته نبی سم جنډه ورکړله او راوکت یې وکړي خلکو باندې کله چې نبی علیہ السلام دې قومونو ته ورورسېده هغوی سخت وېرېدل اخوا دېخوا وتښتېد روب او دا بر باندې راغی نبی علیہ السلام هلته یو څو ورځې تېرې کړل او بېرته د هغې سیمې نه نبی علیہ السلام بېرته راغی وېرېدل دا خلک نجد په دې غذا کې هم جنګ ونه شو دارنګه یو غزا بله مشهور د هغې لپاره کې غزوه بدر الصغرا وړه د بدر غزا دا امه غزا ده چې کله چې د احد غزا ختمېدله ابو سفیان په اخره کې اعلان کړی و چې زموږ او ستاسې به راتلونکي جنګ د بدر په ځای کې به وي نو همغه کال چې کله راغی نبی علیہ السلام هغه میدان ته لاړه کوم ځای کې چې دوی ورسره وعده کړې وه ځکه د کافرانو د ازغي او د روب او دا چې دا په دې وخت کې ماتو دوی کې څه نه و نو نبی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره حرکت وکړو او تقریبا چې 1.5 صحابه کرام د نبی علیہ السلام سره دې سیمې ته روان شوي دي او علي له ته نبی علیہ السلام جنډه ورکړه عبدالله بن رواحه نبی علیہ السلام په مسجد نبوي د امامت لپاره مقرر کړ او 80 کیلومتر دغه ساحه چې مدینې طیبې نه لرې وه ابو سفیان چې کله خبر شو هغه د 2000 نفرو سره هغه ساحې ته روان شو 50 ځانې اسونه ورسره نبی علیہ السلام د بدر په سیمه کې ډېر انتظار وکړ 8 ورځې هلته تقریبا چې پاتې شو او ابو سفیان چې کله مر ظهران په نوم یوه سیمه ده چې کله دې ته ابو سفیان راغی چې د مکې نه 22 کیلومتره لرې ده ابو سفیان باندې مروب او داب راغی د مکې په مشرکانو باندې راغی دلته علاقه ده هغې ته مجنه وی یو چینه ده دې ځای کې دې ابو سفیان ډلې یوه دمه وکړله ټول ملګري را جمع کړل خپلو ملګرو ته وایي چې ګورئ سکل وی بارانونه هم داسې نشته او حالات هم داسې خراب دي واښه هم نشته ګیاګانې هم نشته دي قحطونه دي سکل به دا جنګ پرېږدو
دا جنگ به کال ته وکړو د دوی په زړونو کې الله تعالی روب او دا پیدا ویرېدل وایي څه کوو وایي زه چې بیرته ځو فوج کې داسې چا ونه ویل چې دومره مزل د مکې نه وکړو 2 کیلومتره زه چې اوس جنګ خو وکړو کنه ابو سفیان چې کله ویل چې ځو خلک هم وایي ځئ چې نه ځو بیرته دا خلک د مکې په طرف باندې روان شو ذلیله او حقیره د دې سیمې نه راغلل او دې خلکو هېڅ جنګ په دغه سیمه کې ونه کړ کم توان او کم طاقت د دوی سره موجود نه و چې دوی په دې ځای کې څه کړی وی راتلونکي درس به زموږ اساسي غزوه د دومة الجندل په نوم یو جنگ دی او یو ستره غزا په اسلام کې تېره شوې د هغې ته ویل کېږي د احزابو جنگ په دې به انشاءالله راتلونکي درس کې انشاءالله خبره کوو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین ألسنا نحن المصطفون فكان الرد ما معنا أنتم أصحابي الأبرار وهم